ښه راغلاست. ترکیه کې له پاکستاني رژیم سره په خبرو کې پرمختګ شوی. ویل شوي چې د اوربند غځېدو، د لارو بندیانو خلاصون، راتلونکي ناستې نیټې او ځای او نورو موضوعاتو په اړه به یوه ګډه اعلامیه هم خپره شي. د بلخ د والي محمد یوسف وفا په مشرۍ یو پلاوی د ازبکستان ترمز ښار ته په رسمي سفر روان شوی. ویل شوي چې نوموړی به له ازبک چارواکو سره په سرحدي سوداګریزو او ترانزیټي موضوعاتو خبرې وکړي. ټولګټو چارو وزارت وایي له ایران څخه د لومړي ځل لپاره د اوسپنې پټلۍ له لارې د نفتي توکو واردات پیل شول. په لومړۍ محموله کې د خواف هرات اوسپنې پټلۍ له لارې په 10 واګونو کې 120 ټن نفتي توکي د هرات روزنګ تمځای ته رسیدلي دي. او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی استازي زلمي خلیلزاد د ملګرو ملتونو په ناکام ماموریت نیوکه کړې. خلیلزاد لیکلي چې یاد سازمان د ستونزو د حل هڅو لاس اخیستی او په اصلي ماموریت کې ماته خوړلې.